د بردیر په بازار کې په لاس جوړېدونکي چاقوان یوازې د هنرمندانو د روزګار وسیله نه ده بلکې د دې سیمې د پیژندګلو یو ځانګړې نښه هم ګڼل کیږي. دلته کاریګر هره ورځ ګڼ شمېر چاقوان جوړوي او د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو لرې پرتو سیمو څخه د چاقوانو شوقیان هم دې بازار ته راځي څو د خپلې خوښې د روجي چاقو واخلي. یاره اوس چاقوانو شوق د هلکان ډېر نه کوي. پخوا به چې موږ نه مرغۍ شوي مشرانو به د مرغو لپاره چې نن دغه لپاره به چاقوانو ډېر شوق کاوه. ولې چې ته پټي ته ولاړ یو بازار ته لاړ چې ته کیله میله یا پرون مرو شو نو هغې لپاره به ځان له چاقو ساته بس ډېر شوق یې چاقوانو څه کاوه. او دا دیر چاقوان چې ډېر مشهور دي د پخوا نه مشهور دي او ډېر مزیدار چاقوان دي. د هر ځای نه خلک چې راشي سودا د دیر چاقوان خوښوي فقط یو دته بل دته وړي. د د روجي چاقو جوړولو هنر له نسلونو راهیسې د دې سیمې له خلکو سره تړلی پاتې شوی دی. ځوان داود له تېرو 15 کلونو راهیسې دا کسب کوي خو پلار یې له 40 کلونو راهیسې په خپلو لاسونو چاقوان جوړوي. دوی وایي زرګونه چاقوان یې جوړ کړي او په دې ویاړي چې د خپل پلار او نیکه پخوانی کسب یې تر نن ورځې ژوندی ساتلی دی. د کاریګرو په وینا د روجي چاقو په جوړولو کې د ریل پټلۍ او بیرنګ اوسپنه کارول کیږي چې له امله یې چاقوان تیز کلک او مضبوط وي. د یوه چاقو بیه عموما له 2500 تر 600 روپو پورې ده. د روجي چاقو چې کله د نوابدیر په دور کې د ټوپک یوه کارخانه وه په دې کارخانه کې به ټوپکې سازېدې نو په دې کې یو وینګرو به دورې تخپا نواب صاحب له په هغه دور کې د دیر چاقو په لاسو سره د لاسو په محنت په لاسو ساز کړی په تخپه کې نواب صاحب له ورکړی او هغې نه دی تاریخ د چاقو نه دی د اهمیت ولرو د یو نوم احساس کو د هغې نه پس چاقو د دیر دا مشهور شو. مشهورتیا شهرت د دې په دې وجه باندې دی چې د دیر چاقو چې کم دی په دې کې زیات تر محنت چې دی دا د لاسو دی دا په لاسو سازېږي دا به تیزداري. بس بعضې مشران دا خبره کوي چې د یو ټرک هندوانو دپاره یو د روجي چاقو کافي دی. څه هم د روجي چاقو تاریخ ډېر پخوانی دی خو د نوي نسل ځوانانو هم دا هنر په لاس کې اخیستی دی. دوی هڅه کوي چې د پخوانۍ طریقې ترڅنګ له عصري ماشینونو او وسایلو هم کار واخلي څو د چاقو جوړولو دا دودیز هنر د وخت له غوښتنو سره برابر او ژوندی پاتې شي. تقریبا چې زه په خپله د 600 سال نه کار کوم مونږ هر قسم ډیزاین سازو بس چې په اډر هم سازو داسې هم سازو چې څوک اډر راکړي د ریتي والا بیرنګ والا ساده کمانۍ اوسپنې هم سازو. د بردیر په دې بازار کې د روجي چاقو د پخواني هنر د ژوندي ساتلو هڅې لا هم روانې دي. کاریګر وایي که حکومت د دوی روزګار ته پاملرنه وکړي د روزنې او بازار موندنې اسانتیاوې ورته برابر کړي او دا هنر نړیوالو بازارونو ته ورسوي نو نه یوازې به د روجي چاقو نوم لا پراخه شي بلکې د سیمې د سلګونو کاریګرو لپاره به د ښه روزګار او اقتصادي پرمختګ زمینه هم برابر شي. جاوید ملنګ، شال نیوز، بردیر.